ګرانو دوستانو، تاسو ته خو په دې سکرین باندې مخامخ نظر ښکاري چې دا یو غل و او هغه د پولیسو نه تښتېدو نو جومات ته تللی دی. تاسو مخکې ګورئ څه چل کېږي. دوستانو جمع ولاړه ده او دا غل راغی، دی وایي چې خدایه څه چل وکړم، کوم ځای کې پټ شم، خو ټارک سجدې باندې پرېوتی دی. نو څومره د افسوس خبره ده چې غلا کوي نو بیا خو به خامخا ګیرېږي. مخکې ګورئ وروڼو پولیس پسې راشي او په مانځه ولاړ وي او د ګرېوان نه یې ونیسي او راکاږي. دغه د غل حیثیت دی. وروڼو یو عرض کومه چې غلا مه کوئ. غلا د ډېر بد کار دی. د غلا په ځای باندې خپل محنت کوئ نو تاسو ته به هغه بهتره وي. دوستانو غلا دا پټېږي نه ګورئ، دا خامخا یو ورځ ښکاره کېږي. نو مهرباني وکئ غلاګانې ډاکوان دا مه کوئ. ولې د چا مال خورئ پټوئ ترې. ځان خپل خواري محنت کوئ، تاسو به کامیاب یئ.